د کراچۍ د هوټل مالکان تر ټولو غټ دي ظالمان. دا د بار والا ته دا مزدوران چې کار ورسره کوي په هوټل کې تنخواه یې پر وخت نه ورکوي، خرچه پر وخت نه ورکوي، ناشته و افطاري و سحري و پیشلمۍ دا شی پر وخت باندې نه ورکوي. داسې چلی خاص لکه خره. نن به پر دا باندې موږ مجلس کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه نقیب الله زینن به موږ په کراچۍ کې چې کوم دا وخت پښتانه په مختلفو هوټلانو کې کار کوي پر دې باندې کوم ظلمونه کیږي او دا مالکان چې څومره ظلمونه کوي پر دا باندې به موږ مجلس کوو. موږ ټلیفون نمبر راځي علاوه د کراچۍ صدقه پر واتس اپ نمبر باندې چې راځي او پر دې باندې بنن مجلس کوو. خو دا سمخ کې تاسو د نقیب کزي دغه د یوټیوب چینل چې دی سبسکرایب کړئ او د غنټي بټن چې دی هغه دباو کړئ چې بیا هر نوې ویډیو چې ما شام زه اپلوډ کوم د ټولو مخکې تاسو ته ورسیږي. یو جان مننه چې تاسو د نقیب کزي دغه مجلس او دا چینل خوښوي. دوستانو مال را د کراچۍ څخه دوستان د هوټل چې کوم کار کوي دا واتس اپ میسجان راکړي او دا وایي چې پر موږ باندې ډیر سخت ظلم چې دی هغه د هوټل مالکان کوي. یعنی مطلب دا دی چې دا په هوټل کې کوم کانا پینا دا کوم خوراک چې جوړیږي او پخیږي او دا به د ګراکانو ته عوام ته خلکو ته هوټلانو ته چې راځي دا وږي مخلوق نو هر هوټل چې څوک ځي نو دا چې ورکی په دا کې هم دا د هوټل مالکان چې دي دومره کنجوس دي دومره بخیل دي دومره ظالمان دي و یا دا ښه خوراک چې دي دا به نه خوري نو دا به څوک خوري. نو هغه سي جوړ شوی دي دوه غټ غټ دیګونه دي نه نو چې دا دونګه خلک یې خوري او ته ګټه پکې کوي چې په 300 روپۍ په لیټ یا په 400 روپۍ په لیټ نه او په هغه کې تاسو 1.5 روپۍ بچاويږي. نو ته حساب په څو پلیټونه د ورځې چې دی هغه ته خرڅې نه کده غوښي کده دالي کده سبزي دا رقم کده میکس سبزي غي کیمیاوي یا مازغي کلیجی یا داسې نور وجوړي نه نو دا شان چې انډه ټماټر دا شان کری او سالن دا چې ته یا ورځې یا چې دی هغه د بریاني وغیرہ نو دا چې ته خرڅې په دا کې ظاهر د 2.5 روپۍ وته په لیټ چې دی هغه در بچاويږي غټ دیګ د پخکړه دی په دا کې ډیر مال در بچاويږي نه او اتم کم پیور او خالص چې دی هغه یو خوراک او خلکو ته ورکه ته کوم ورو د 2 نمبر غوړي ورای چې 2 نمبر سامان چې دی هغه په مارکیټ کې چې هغه تر کې لاس شي هغه واخلي او بیا په خې او د فود انسپکټرز او د خلکو سره د خپل پتا سیستم هغه بیا جلا روان نه نو په دې ولا باندې د کراچۍ د هوټل سمزدورانو ماته میسجان کړی دي چې ورو 22 مړ باندې ډیر ظلم شروع دي سر کال می د خره غوندي چلی او چې موږ ته په افطاری کې یا د رقم یا په ناشته کې یا د رقم په پیشلمی کې یو خاص شی زموږ غواړي چې یاره د دنیا خوري موږ انسانانو په دا هوټل کې کار کوو موږ وخورو د یو ور نیت بدوي او شکنځاوي کوي او په چورد وایي باید د مزدوران دي تاسو سره کار کوي تاسو څه غلامان خو نه دي ته پیسې ورکې هغه پر وخت نه ورکې کمی ورکې درار چا کم چې دی هغه تنخواه ورکې او حدیث شریف هم دی چې باید د مزدور خلا و چې دوه سمخ کې ته به دغه دیاړي دغه مزدوري ودته ورکې لیکن دا خلک په میاشت چې دی پیسې بچاو کړي و یا ته ودر وس به درکم اختر ته به درکم روزه ته به درکم ته ودر کې علاقې وطن لرلې بیا به زړه درکم درغه باندې تاسو بګاری سي زه به پدا کې تعالی راپټوم بیا چې پرې موقع باندې یو ایمرجنسي سي کوته نه جوړي سي یا د مور یا د دې یا درکم دی یا پلار یا اکا یا ماما یا په خپلوان کې خور ورور څوک نه جوړ سي خدای مکړه یا بل یو واده سي خوشالي سي خندا سي نه یو شمو کوي چې ته په خپل وطن لري او ته زما حساب راکړه دا و درې سبب درکم پدا کې ورور هغه شادي او یا غم هغه تیر سي د لا حساب چې دی هغه نه پرسوي نو زموږ د مزدورانو ډیر استحصال کیږي یو خدای لوی خاصه وبره خړې دي د لوی خاصه پر مور باندې ظلمونه شروع دي کله حکومت ته طرف دي کله رقم د تور ګوټو ته طرف دي نه کداري خو دي نه ک ملکان دي ک نوابان دي ک خانان دي نه د دې ته په خاصه پر مور باندې په مختلف طریقو باندې ظلم روان وي هغه ذهني وي جسماني وي مالی وي معاشي وي نه ټولنیز وي نو په دې ولا باندې خو هغه جلا دي د طبيعي چې چیرې زما معاش روزګار ځان لره پیدا کوم زب یو ولور تیاری کوم زب یو سیالي چې دی هغه په ټولنه کې د سیالي لایق جوړیږي ځان به جوړوم د هغه تم نه پریږدي یا شته چې ما د ټولنه او شی تباہ او بربادي دغه ذلیل مې خوشي قانون رسخي پر جاړو صفایي او لوشي دوم ډیر لوشي سامان وینه او هغه جلاوي پر پخې جلا ورو مردار ما ول ورور سال وینه او سوداوي جلا پر راوړي او دا ځکه سال دغه لارس هغه ځکه لارس پلانکې د حساب راوړ ورسه بار بالا دا وکاغه وکنه او افطاری جلا تیاری د پښلمي جلا تیاری صفایي د جلا د کور د ذاتی کارونه ز جلا ور کومه د پښې بز جلا وکښه کاږم نه د ورور همیشه په تندې باندې چې ګونجي او شپږمې شکی ولاړی او درولي او پارشي باندې خو به کمای ز یو پیاله چای وکم یا داس یو بل زړه مې وړي چې یار پلانکې خوراک د شپه سوي دي زبم یو پلیټ وخم د شپه تسلی خورم دا تسلی باندې چې خورم دایم نه در باندې پیرزو نو د ټک ټک ولې نه خوري او ټک ټک څه کوم چې خورم ورور خو دې په تسلی باندې لګم د زمرد د کراچۍ چې کوم د هوټل مالکان دي دا د ټولو غټ ظالمان دي نه دا مزدور چې دی وشو خوراک ته پرېږدي شک ته پرېږدي دا اعلان د پیرزو چې ورور دا پلیټ دا سالن زدي په تسلی باندې د اطمینان باندې شپه سکون باندې وخورم دا نه در وچ ټکی وخور څه کوي چې بلګاوي ودر یار خو څه بخورم خو پسونه کې بم پساب سي ګوله دا یا زړه وخوره ګرا کولار دي دور کدا ورته وای چې یار د شو خوراک پخسوي دي دا به زم وخورم نیت در باندې بچ یا د شچې جوړې سوي دي زبم یو کپ وکم نیت در باندې بچ کدا ورته وای چې به حساب کتاب راکړه زم وطن لرم یا شادي د یا غم ودر سبب درکم بل سبب درکم هغه تیر سي د حساب کتاب لنی سره برابر سوی نو دا دوه ظلم چې کوي دا رقم به درته وزم چې دا رقم به خلک بیا حکومت د سند پولیس وتی سره زی بتی به هم د ساخي او دا رقم نقصان به هم در رسي نو ډیر د ظلم مقام دی ډیر د افسوس مقام دی چې زموږ خلک د مزدورانو سره دومره ناجایز کوي دا خواران تتللی دي شپه ورځ په پردیسي کې ځوان تیری کور کله علاقہ دا غلیان دا ټول د دې یادې جدي لګیا بیا د خپل مزدوري شپه ورځ کې چې ودر یار اوس په دې لایق سم چې کور ته یو ګټه راوړم یو شی برواسم هغه د پیسو دغه معیار دی د دې خو چې په سعودي عرب کې د شارجه کې یا په دوبۍ کې یا په بار ملک کې ضرور نوکری کوله نه چې کراچي د کراچي به موسم هم نه دي شم او مچریم زیاتی زنه خبر لازم پښتانه ولیدون کراچي باندې مې خو لار ضرور د پډمارانو د فراډیانو او د دوکبازانو
د مطلبیانو شهر لاهور را ولاړ سي په لاهور کې چې دی هغه خپل یو کاروبار یا مزدوري چې دی هغه کوي نه نو زموږ په پښتون وطن کې چې کوم مزدوران په کراچي کې دي د هغوی ژوند ډېر سره خراب دی انډه پراټه شی دي هم نه دي ما دي پیرزو او په دا هوټلانو کې دا کوم چې مواد په خرڅوي او کوم خوراک شي یا چای یا شیان دغه په دا کې یو هم خالص نه دي ورور نه ولا که شدید خالص دي نه ولا که مستی خالص دي دا دود پتی چې دی ډېر په شو کې دا پتی چې دا د کوم ځای سره ګور چش پکې اچي څه بلا پکې اچي په دود پتی کې کور د چرګو وینه خو نه پکې اچي چې د سره دی داسې د کراچي د هوټلانو د دود پتی چای کې چې دی داسې د سور وینه د رنگ وینه داسې خوند کوي چې یار دا زبردست دود پتی چای هغه ورور د چرګو وینه پکې اچولې نه دود پتی یا به د بل هوټل چې دی دود پتی چې دا کوم استعمال شي په غیر رنگ سره ګډ کړي او دغه څه جوړ کړي نو زموږ خلک د هوټلان الته په هوټلان کې سره جنګ وای د ازما جایداد دي ما دا رقم ډیر خلک لیدلی یو بل په هوټلان سره جنګ وای د ازما جایداد دي پلان کې په کرایه خسته دي هغه اخلاص کوي د دې په پس کې ورور په ډیو تماشې سره شروع دي په څو لکاو روپۍ کاروبار یو بل سره کوي نو څه درای د پیسې دي څنګه پرکی د پیسې دغه طرف پرکی چې د مزدورانو استحصال کوي د مزدورانو سره ناجایز کوي د مزدورانو چې دی هغه اخوري نو د مزدورانو چې حق دا تر اخوري نو بیا به درته موزي ته نه ویني په هوټلان کې سره جنګونه نه تاڼي او جیلونه یې هسپتالونه یې خدای مکړه قبرستان تم ځان سره ورسي ولې پر جایداد پر هوټلانو باندې سره جنګ نه په خپل ورور شه سپین سوټر دا غوستي ورته نایسي نه علي بای مال روان دي دا نو دوی چې کوم د شیان خرڅي دا باندې یو خدای خبر دی یو دی په خپل خبر دی نه زم شیطان په خبر نه چې دوی کوم شیان خرڅي ولې شیطان د لارې وشي چې دا رقم ناجایز وکړه نو زموږ د کراچي کې چې کوم پښتانه مزدوران دي د دې زون ډیر تباہ او برباد دي نه داسې یو انصار برني والا نه داسې یدي والا یا داسې یو سماجی یو ورک والا د دې د وټلان د مزدورانو د حق لپاره یو आवाज ورته کوي چې یار دا هم انسانان دي د هر چا یو حق وي نو د دوی هم خپل حقوق وي خپل رائټ وي وته وګوره جاپان کې چې کوم مزدوران په کوم گاډي کمپنۍ کې کار کوي نه نو هغه د گاډي انډستری چې ده چې جوړیږي او هر مزدور ته یو گاډي چې دی هغه په انعام کې ورکړي چې وای دا ستا استاد بچانو غدنه موږ گاډیان ګرځو مرته جوړې نو دا استاد بچانو اکیږي ستا خپل اکیږي نه زموږ والا په کوم هوټل کې چې موږ کارونه کوو په کراچي کې ولا کې د انډه پراټا او د پښلمۍ او روزمات او د دود پتی چای را باندې پیرزوي چې شپه تسلیخ وکم دومره ناجایز دا ټول غټ ظالمان چې د کراچي هوټلان والا غټ ظالمان دي خدای دې ته هدایت وکړي نه نو ان شاء الله تعالی سبا بیا تاسو په چوپړ کې حاضرېږو ازردم د ازما چینل چې سبسکرایب کړئ او دا د غنټي بټن چې دی هغه دباو کړئ چې بیا ان شاء الله هر ویډیو د ټولو مخکې تاسو ته درسیږي لایک کړئ سبسکرایب کړئ کمنټ پر ورکړئ او یو بل ته شیر کړئ کور مدان سبا بیا تاسو په چوپړ کې حاضرېږو ازردم نکي به کزي ته ورکړئ اجازه د الله په امان اسلامي انقلاب زنده باد